زمانہ شاہ منصور شیخ صاحب رحمہ اللہ، شیخ شمس الحدیث رحمہ اللہ فرمائے چې دا حسن حسین مضبوطه قلا ده، دا سورہ فاتحه او آیات الکرسی، چار قل اذا جاء نصر الله والفتح. و یو کس وایي چې ما ته وسوسې راځي ډېرې، بس دا دی وایي په دې کې د وسوسو علاج هم دی، د جناتو نه د بچ کېدو او د سحر جادو نه د بچ کېدو او د نظر بد نه د بچ کېدو، نظر به پې هم نه لګي. ماشوم جاړي چیړه کوي، هغه باندې دا دم واچو ټیک ټاک بشي، آرام به وکړي. دا کم ملګري امامان دي که نه او قاریان حافظان دي علما، اکثر ماشومان دله خلک راولي استاد دې باندې دم واچو، نو بس زما اجازت دی درته، موږ ته د شیخ صاحب نه اجازت او د خپل یا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتهم د هغوی نه م اجازت. دا د نقشبندي مشایخو کې دا وظیفه را روانه، دا ډېر مجربه وظیفه ده. حسن حسین ورته زموږ شاه منصور شیخ صاحب مضبوطه قلا، نو دا وایي دا ډېر زبردسته وظیفه ده. حسن حسین زما اجازت دی، صحیح ده. تاسو ټولو ته ماشومانو باندې هم دم کوئ. سورہ فاتحه، آیات الکرسی، قل یا ایها الکافرون، ورپسې اذا جاء نصر الله صورت، تبت یدا به پرېږدې، دا به نه وایي. دا اووه څیزونه شو، دا وایي، صحیح ده که نه. هر مونځ نه پسې وایي او په ټول بدن باندې 3 ځله چوف کوئ او د کېدو نه مخکې هر څه نه به بېغمه، نه به تا باندې جادو اثر کوي، نه به پیری در باندې نږدې راتلی شي، جنات تا ته هېڅ هم نه شي ویلی، بلکل درته څه نه شي ویلی. بس دا دې ووایه تا ته به نږدې نه شي راتلی، بلکل مضبوط نه مضبوط پیریان، سرکشه نه سرکشه، تا ته به څه نه شي ویلی. دا حصار دی، دا څه شی دی؟ حصار دی. بس دا دې ووایي بس هېڅ شی به تا باندې اثر نه کوي. تر دې پورې فرمایي چې کوم یو کس د کور نه لري، سعودي کې دی، دوبۍ کې دی، امریکا لندن کې دی، په سفر کې دی چېرته، او کور والو غم دی ورسره، بس دا دې ووایي دوبۍ امریکا کې او به خپل کور دی په تصور کې راولي، هغې نه چار چاپېره دی چوف کې حصار دی داسې راتاو کړي، الله تعالی فرشتې مقرر کړي دلته څوک نږدې د کور ته هم نه شي راتلی. د پورا اهل و عیال د پورا کور د جان مال د هغوی به الله محفوظ حفاظت به کوي، محفوظ به ساتي. دا ډېر مضبوط عمل دی. په خپله ماشومانو باندې هم وایي، سهار او ماښام داسې په خپل ځان باندې هم چوف کوئ، او که څوک دله ماشوم راولي دم دپاره په هغې باندې هم چوف کوئ، دا زبردست دم دی، صحیح ده. او د هرې بیمارۍ نه هم علاج هم دی، جسماني بیمارو علاج هم پکې الله یې کړی. اوبه دې پې دم کړي، چا باندې دم واچو مریض باندې الله به انشاءالله ښه کوي.